وای ما صحابه د پاره جنتونه تیار کړی صحابي جنتی دی صحابي څه شه دی صحابي جنتی دی مفسرین د لاندې لیکي ک انصار صحابه دي مهاجرین صحابه دي ټول صحابه جنتین دي الله په دنیا سرټیفیکټ ورکړی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دوی ناراضي د دوی د الله ناراضي دا واضحه فیصله الله کړی دا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره دغه بیت کې چې څومره صحابه موجودو دا خو تحت الشجره کې دراغه خود دین علاوه اعد لهم جنات تجري تحتها الانهار کې هر قسمه صحابي راضي لیکن دغه صاحب د تنویر الجنان وای چې صحابي ته جنتی نشي ویلې نعوذ بالله څومره لوی ګناه اجماع یو طرف ته دلیل دی د ټول امت په خبره باندې اجماع ده چې صحابه جنتین دي صحابه محفوظو صحابه جنتین دي لیکن د قران به شمار آیاتونه د صحابي په جنتی کېدلو باندې دلالت کوي دلیل د صراحتن لیکن داخله کوئی چې نه صحابي ته جنتی نشي ویلې دا په قران کې تحریف دی کنه دی تحریف بهر حال محترم معرض مدا کو مرسي محترم ناس ما وسم ډېر ټیم واخستو چې اهل حق ولا لاس ورکه خپل رهنما اهل حق وګرځوي علما کرام خپل رهنما وګرځوي نو ان شاء الله العزيز کامیابی بز ما واست مقدر کې الله لکی او کچرته ما ته اهل باطل لاس ورکو نو به دا خبره یاد ساتي به بم د زړه سکون ختم وي